وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عارف وفا فراهی په نامه پوښتنه کړې ده. بعضې خلک داسې دوه ګوتې نیسي، نو دا محترمه د مسلمانانو شعار نه ده، د مسلمانانو نښه نه ده، او د یو څوک چې پردی شعار یا د کفر شعار استعمالوي ده په اسلام کې جواز نه لري. محترمه ما یو تحقیق کړی و په تشبیه او په تشبه باندې، ورور هغه پیدا کا، انشاءالله سر به دې په خلاص وي. الله پاک دې روغ جوړ لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سا. مصباح الله په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې که چیرې یو سړی مانځه ته راغی او امام قرائت شروع کړی، سبحانه به وایې که به یې نه وایې؟ نه به یې وایې محترمه. سبحانه ویلل په دغه حالت کې نشته ده، ځکه قرائت د امام دغه استماع واجب ده، او د سبحانه ویلل چې دي دا سنت دي. دغه حالت کې به یې نه وایې. او په فتاوا هندي عالمګیریه کې وایي که چیرې امام په رکوع کې او ته راغلل اقتدا دې پسې وکړله، نو که دې تا دا فکر و چې سبحانه م ویللی سم او په رکوع کې امام هم ګیر کولی سم، بیا سبحانه ووایه. او که چیرته په دې پوهېده چې نه یې سم ګیر کولی، بیا دې سبحانه پرېږدي، صرف امام دې ګیر کي. دغه عبارت په فتاوا هندي کې سته ده. ادرک امامه راکعا یحرم قائما وکبر ویأتي بالثناء ان غلب على ظنه انه يدرك الامام في الركوع وان خشي ان يفوته الركوع يركع. الله پاک دی روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم سلام. مظهري فراهي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی ده، هغه مخکې لمونځ سم نه و زده، اوس مې وایي مونځ سم زده کړی ده، په مانځه کې مې مخکې غلطیانې وې، مخکیني لمونځونه مې چې کړي دي څنګه وکم؟ نو محترمه وروره، پخواني لمونځونه دي که داسې حال باندې ول چې مثلا هغه منځونه سره له کراهیت تحریمي ادا سوي وي یا واجب پکې پاتې سوي وي، د هغه لمانځه اعاده واجبه ده. د مونږ حنفي فقها د فقه په کتابونو کې لیکي هر هغه لمونځ چې سره له کراهیت تحریمي ادا سوي وي د هغه اعاده واجبه ده. یعنی هر هغه لمونځ چې سره له کراهیت تحریمي نه ادا سوي وي اعاده یې واجبه ده. د دور المختار متن ده کل صلاة ادیت مع الکراهة التحریمیة تعاد ای وجوبا. او شامی رحمه الله ښه بحث پې کړی. نو دی یو عالم نه پوښتنه وکړي چې د مثلا دی وي چې غلطیانې وي، هغه غلطیانې د کم حد غلطیانې وي چې واجب ترې نه پاتې ول پې، که سنت ترې نه پاتې ول، که فرض پکې پاتې ول. نو که فرض پاتې وي عاده فرض ده، که واجب پاتې ول یا سره له کراهیت تحریمي نه یا سنت مؤکده علی الدوام پکې پاتې ول، د هغه لمانځه اعاده واجبه ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور ساحل ملنګ په نامه پوښتنه کوي چې د للمیو عشر به څنګه ورکوي؟ د للمیو عشر ځکه هغه د اسمان په اوبو باندې اوبه سوي دي، په هغه کې لسمه عشر ده محترمه. الله پاک دې روغ جوړ لره، جنتي. وعلیکم سلام. زرقاوي اشنا په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې د مالیې او د عشر منځ کې څه فرق ده؟ محترمه وروره، د عشر دا یو اسلامی حکم ده، د الله عز وجل له طرف نه په مسلمانانو فرض کړل سوی یو حکم د عشر. مالیه اسلام کې هیڅ اصل نه لري وروره. الله دې جوړ لرم، ځکه او اسمان یې فرق ده. الله دې نصرت وکړه وروره. هغه اسلامي حکم ده د کړنې، هغه د اسلام حکم د نه کړنې. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې د موسوس امامت څنګه ده؟ نو محترمه په حنفي کتابونو کې ما نه دي لیدلي چیرته چې د موسوس امامت څرنګه ده. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم السلام. یو ورور د فراه ولایت نه پوښتنه کوي چې یو څوک چاته هندارې په اجاره ورکوي چې دا مې اوس تاته په اجاره درکړلې، جوړې دي، بیا به یې ماته بیرته جوړې راکوي. پروا نه کوي محترمه، دغه اجاره صحیح ده.
او دا شرط هم پکې صحیح ده چې ما جوړې درکړي بیرته به جوړې راکوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور حافظ ریاض الدین په نامه پوښتنه کړې چې قهقه خندا کول څومره ګناه لري. نو محترم ورورا علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله الحسحسا بنقض الوضوء بالقهقه د دې کتاب اخیرینی مسئله هم دا ذکر کړې ده. ښه خبر دا د ورورا قهقه خندا چې ده باید سړی په قهقه خندا باندې ونه خاندي. اما دا بعض علماء حرام بللی خارج لمانځنه. دی وی اعلم انه ذکر فی عمدة الاسلام ان القهقة خارج الصلاة حرام. خدی وی وعند البعض كبيرة لكن كتب القاضي المفتي في زماننا على ظهر الجلد الاول من الهداية نقلا عن جامع صغير لأبي اليسر انه مباح الا انها محظور صلاته. لنډې دا محترمه د رایه داسې ده قهقه خارج لمانځنه خلافه ده. بعضې علما وایي چې جایزه نه ده. دی وی جایزه ده. اوله خبره دا ده چې سړی باید په قهقه خندا باندې ونه خاندي، یعنی جایز ده، ګناه نه ده. صرف اولا او تقوا دا ده چې سړی ونه خاندي په قهقه خندا. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي کله موږ ملګرو سره ګپ لګو داسې ورته وایي چې ته کامل مسلمان نه یې، دا څنګه ده؟ صحیح ده محترمه. نو خو که مثلا یو چا کې ګناهونه وي نو د ګناه په لحاظ سړی ورته وایي چې ته کامل مسلمان نه یې، نو دا شرعاً مشکل ان شاء الله نه لري وروره. الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې که چیرته یو د بیت المال موټر وي، یو مشر د یتیم کور ته یا دغه پوښتنې ته ورسي د بیت المال موټر کې، دا شرعاً څرنګه ده؟ جواز لري که یې نه لري؟ نو محترم ان شاء الله شرعاً به دومره ډیر مشکل نه وي په دې کې. الله دې ښه لره. ځکه دا پوښتنه دا هم تقریبا اگر چې په ده باندې هم حق ده او په حکومت باندې هم حق ده، ډیر به شرعاً مشکل ونه لري ان شاء الله وروره. ده الله دې ښه لره کامیاب